چې څوک حق ګوی حق ویونکي د هغه مخالفین به ډېري او مثال یې در کوم علي شیر خدا صاحب څومره چې اهل بیت ولایات لره د هغې دشمنان به ډېري ولې خاندان رسول که په ظاهري اسبابو باندې کمزوری هم وي دا چاته سر نه ټیټوي د هغه مال دې ولې نه ضایع کېږي د هغه اولاد دې په دې کې ولې نه هلاکېږي خو دا به په حق باندې ولاړي دا به تقیه نه کوي خپله خبره به دی نه پرېږدي خپله خبره به پر میدان کوي د دې وجې نه د ستانهدارو د خاندان رسول مخالفین ډېري د علي شیر خدا صاحب قبر نه دی معلوم ولې د هغه دشمنان ډېرو هغه وصیت دا کړی بعضې خلک یې عراق ته منسوب کوي خو لیکن صحیح خبره دا ده د جمهورو چې د هغه مزار نه دی معلوم څوک سخي صاحب یادوي خو دا د علي صاحب په کړوسو کې راځي د علي په نوم باندې سخي صاحب چې دی د علي شیر خدا صاحب نه دی د ده نوم علي دی د دې وجې نه د ده مزار نه دی معلوم چې د ده مخالفین خوارج ډېرو خوارج هسې نه چې زما د لاس بې حرمتي وکړي نو په ما به مزار نه جوړوي زما قبر چاته مه ښیي نو حسنینو کریمینو په خوبیه طور باندې دی چېرته دفن کړی دی علامه جامي صاحب په دې کتاب کې لیکي په شواهد النبوه کې چې سپین یو غټ کاڼی دی یو غټه صخره ده او د هغې په خوا کې حسنینو کریمینو خوبیه طور باندې دا مبارک دا دفن کې یو قول دا دی او یو قول دا دی چې خپلو بچو ته دا وصیت کړی په کوفه کې چې زما لاش دا به په یو اوښه باندې واچوئ او چې کوم طرف ته لاړ بس لاړ خو زما قبر به چاته نه ښیي قبر مزار به په ما نه جوړوئ ولې مخالفین یې ډېر لرل